د کور یو اخراجات نشو پوره کولی. که چېرې موږ د کور اخراجات پوره کولی شوی نو موږ به نن چوټي کړې وه. نن د مزدورانو په نړیواله ورځ هم دا مزدوران دلته ناست دي او په دې تمه دي چې څوک یې دیاړي ته یوسي. د مزدورانو په عالمي ورځ نن زیاتره چارواکي د ایسیګانو په یخو خونو کې د مزدورانو په حقونو غونډې او سیمینارونه کوي. خو په خپله بېوزله دیاړي مار یا مزدور نن هم د اوړي په سره غرمه کې سور لمر ته د مزدوري په هیله ناست دی. د سړک په غاړه ناست د مزدور نن په خپله نړیواله ورځ هم په سور لمر سوځي او یو خوا بل خوا په حسرت سره ګوري چې دیاړي به ورته پیدا شي او که نه. مزدور په سور لمر وسوځېده خو د چا پې زړه ونه سوځېد. که څه هم په دې ورځ ټوله نړۍ کې عمومي رخصتي ده خو مزدوران وایي که یوه ورځ هم کار ونه کړي نو د شپې کور ته وړلو لپاره څه نه لري. هفته تېر شوې ده، هفته تېره شوه خو موږ کار نه دی کړی. سهار د ماښام ځو او حکومت ګراني ډېره زیاته حد نه زیاته شوې ده. که حکومت ګراني راولي نو کارخانو والا مال ګران کړي، حکومت ټیکس ولګوي، سرکاري سړي نوکري تنها سیوا شي. د مزدور څه هم نشته. مزدور دغه دیاړي د کلی وکلی نه. حکومت له پکار دی چې دی او مزدورانو له یو فنډ مقرر کړي، کله دې کار نه وي او دې نه هغې نه یو سکالرشپ میلاویږي. د 1880 میلادي کال د می لومړۍ نیټه هغه ورځ وه چې په امریکا کې خواريکښو مزدورانو د اضافي کار او د کار د سختو شرایطو په خلاف خپل غږ اوچت کړ او د نړۍ په کچه یې دا ناره وکړله چې له جبري کار څخه تنګ شوي. خو د دوی احتجاج د پولیسو لخوا وځپل شو. له دې وروسته د احتجاجونو لړۍ وغځول شوه او مزدورانو په 4 د می بیا هم لاریون وکړ. خو په دې احتجاج کې چاودنه وشوه او د پولیسو په ګډون ډیری مزدوران هم پکې ووژل شول. تر په دې خوا د می لومړۍ نیټه د مزدورانو نړیوالې ورځې په توګه یادول کیږي. د مزدور نړیواله ورځ په داسې ورځ را رسیږي چې زموږ په هیواد پاکستان کې مزدوران د ژوند لومړنیو اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري. دا پکار دی چې موږ چوټي کړې وه خو آیا موږ له چوټۍ ټایم نه میلاویږي ځکه چې موږ د کور یو اخراجات نشو پوره کولی. که چېرې موږ د کور اخراجات پوره کولی شوی نو موږ به نن چوټي کړې وه. خو په دې دور کې چې کم دی نن سبا امیران هم چوټي نشو کولی نو موږ به څنګه چوټي وکړو. نو به دا یې زموږ مجبوري ده. نو بس موږ په دې ورځ باندې موږ دلته کې مطلب ناست یو او موږ وایو که څوک راشي مزدورۍ له بوځي. که څه هم له 130 کلونو زیاته موده تېره شوه چې لومړی په روسیه وروسته په اروپا او امریکا کې مزدورانو خپل حقونو ترلاسه کولو لپاره غږ اوچت کړی، مګر تر اوسه هم دا کړېدلې طبقه په دې نه ده توانېدلې چې خپلو لومړنیو حقونو ته لاسرسی ولري. له کمرمین محمد خالد سره نجیبه سباون، وحدت نیوز، پېښور.